دا هیواد اولسونا سمی غرونا سرحدونا مدرسې او مکتبونا بل ویاړلي تاریخونا مدرسې او مکتبونا بل ویاړلي تاریخ. د پوهنې وزارت د تشکیلاتو ریاست سره په همغږۍ د ملکي خدمتونو انسټیټیوټ لخوا د مرکزي هستې اداري کارکوونکو ته د وخت مدیریت تر عنوان لاندې 2 ورځنی علمي سیمینار د وزارت د تشکیلاتو رئیس مفتي عبدالحلیم حلیمي د ملکي خدماتو انسټیټیوټ ریاست مرستیال انجینر ویس الدین ویس مسؤلینو کارپوهانو او کارکوونکو په حضور کې پرانیستل شو. په پیل کې د پوهنې وزارت د تشکیلاتو رئیس ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د وخت مدیریت او ارزښت په اړه مفصله وینا وکړه او ویې ویل د وخت مدیریت یو اساسي مهارت دی چې د ورځني ژوند په ټولو اړخونو کې خپل تأثیرات لري. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم. د ټول نه مخکې زه ستاسې حضور ته نبوي تحفه پیش کوم چې به هلته سلام سره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. باید موږ ستاسې بیا داسې یو کار وکړو چې اوس هغه اسباب هغه وسایل ترتیب او زده کړو. زمان په دې کې ډېر رول لري. په وخت کې کارونه سرته رسول دا ډېر رول لري. ورپسې د ملکي خدمتونو انسټیټیوټ مرستیال څرګنده کړه تر دې وړاندې د یادې ادارې له لوري د تصمیم نیونې تجربو شریکولو مدیریتي بنسټونو او یو شمېر نورو برخو سربیره نن د وخت مدیریت تر سرلیک لاندې سیمینار جوړ شو. نوموړي وویل چې د دغو ټولو سیمینارونو اساسي هدف په اداري او نورو ښوونیزو برخو کې د منصوبینو د کاري وړتیاو لوړول دي او په مدیریتي بخش کې اساسات د مدیریت او پلانګذاري چې هغه هم د مونږه نیازونه په اداراتو کې ډېر لیدل کېده دا بخشونه هم تطبیق کړي دي او مدیریت د زمان هغه بخش ته چې زیاتره ملګرو که په مرکز او که په ولایتو کې وه دا نیازونه د دوی لیدل کېدلی چې تر څو له دې برنامې څخه مستفید شي. د پوهنې وزارت یو شمېر نورو مسؤلینو هم په راتلونکي کې د کارکوونکو د پوهې او کاري وړتیاو لوړاوي په موخه د ورته مؤثره پروګرامونو جوړولو ژمنه وکړه او له ګډونوالو یې وغوښتل چې د سیمینار له موادو څخه په استفادې غوره پلانګذاري وکړي. د یادونې وړ ده چې د کارپوهانو له لوري به د همدغه سیمینار پر مهال ګډونوالو ته د وخت مدیریت اړوند پریزنټیشنونه وړاندې او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شي.